سلام او وخت بخیر راغلی. په نننۍ خپرونه کې مو هم د داسې یو چا ژوند ته کتنه کړې چې له نیمې نړۍ سره ښکر په ښکر دی. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون یادوم. کیم جونګ اون د 1983 کال په جنوري میاشت کې شمالي کوریا کې زیږېدلی دی. نوموړی د شمالي کوریا د پخواني رهبر کیم جونګ ایل زوی دی. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د نظامی کمیسیون رئیس او د ملي دفاع کمیسیون مشري هم کړې ده. د کم عمره رهبر د 2012 کال په جولای کې 4 ستوري واخیستل او جنرال شو. هغه په 30 کلنۍ واک ته ورسید چې د نړۍ تر ټولو کم عمره ولسمشر و. کیم جونګ اون د پخواني رهبر د ځایناستي په نوم هم پیژندل کیږي. هغه لومړنۍ زده کړې په خپل هیواد کې وکړې او د لوړو زده کړو لپاره له هیواده د باندې ولاړ تر یوه بریده یې خپل زده کړې په بهر کې وکړې خو د پوځي زده کړو لپاره بیرته کوریا ته راوګرځېد. د کیم د ځوانۍ په اړه نور معلومات نشته دي خو په 1998 کې یې په مستعار نوم د سویس په برن ښار کې د انګلیسي ژبې زده کړې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې پلار هم د شمالي کوریا په وګړو د ګلونو بارانونه نه دي کړي خو د هغوی په پرتله د خورا ظالمانه او مستبدانه سیاست غوره کړ. د خپل پلار تر پله 2 قدمه وړاندې روان شو او واک ته له رسېدو سره سم یې په خلکو کې د ویرې خپرولو په خاطر او یا تنه لوړپوړي دولتي چارواکي اعدام کړل، په داسې حال کې چې پلار یې په همدومره موده کې 10 چارواکي اعدام کړي وو. د کیم له چلنده که څه هم هیڅ وګړی راضي نه دی خو که څوک د ده او یا هم د حکومت په اړه خلاف څرګندونې وکړي نو د مرګ خولې ته ورټېل وهل کیږي. په شمالي کوریا کې د حکومت خلاف خبرې د سر په بیه دي او هیڅوک نشي کولی د حکومت په اړه سمه خبره لا په جرأت وکړي. خو د کوریا په اړه په لیکنو او مستندونو کې بیا دا هم ویل کیږي چې له حکومتي چارواکو او ښځو سره د نوموړي د پلار په پرتله د چلند په کراتو ښه دی، ځکه د پولیس په غیږ کې نیسي او له ښځو سره اوږه په اوږه انځورونه اخلي. پلار او نیکه دا کار نه کوو او دواړو د کیم جونګ اون په پرتله غیر عاقلانه چلند کول او هغوی ته حتی د انسان په سترګه نه کتل. که څه هم د په پیل کې د خپل پلار لاره تعقیبوله خو په 2012 کال کې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ په لومړي ځل تایید کړه چې کیم جونګ اون د رفیق سیل جو په نامه یوه ښځه هم لري او له هغه وروسته یې ځینو مراسمو ته هم خپله ښځه له ځان سره بوتله. کیم جونګ اون د باسکټبال لوبې سره ډېر علاقه لري او د خوښې لوبغاړی یې ډینیس راډمن دی. دا چې نوموړي په سیاسي ډګر کې څنګه نوم پرېښی دی، څه ډول مخ په وړاندې تللی دی، اوس ورته تمیږو. د کیم جونګ اون له واک ته رسېدو سره سم په شمالي کوریا فشارونه ډېرېږي او د دې 30 کلن رهبر تر واکمنۍ لاندې شمالي کوریا په کم وخت کې 15 اټومي ازموینې وکړې. لومړنۍ 3 ازموینې بریالۍ ترسره کړې خو 4م راکټ یې له توغولو نه وروسته له ستونزو سره مخ شو چې د یاد هېواد د ګاونډیانو په ګډون یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راوپارولې. د نړیوالو اندېښنو او د کیم پر غبرګون به وروسته خبرې وکړو خو اوس په شمالي کوریا کې د ځینو قوانینو او مقرراتو په اړه درته وایو. شمالي کوریا د کیم جونګ اون لپاره د پلونو په نامه دا ملي سرود غږوي. پلونه 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 دا ښکالو وار تر مخه د یوې روښانه راتلونکي زیری ورکوي. پلونه 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 دا سرود د پخواني شوروي اتحاد تبلیغاتي سرودونو ته ورته دی. په دې سرود کې له خلکو نه غوښتنه کیږي چې د جنرال کیم پلونه تعقیب کړي او په هر هغه لاره ولاړ شي چې دی یې غواړي. د شمالي کوریا اکثره وګړي کیم جونګ اون د پخواني رهبر کیم ایل سونګ یعنی ستر رهبر یوه ځوانه ډالۍ بولي. د شمالي کوریا وګړي وایي ځوان رهبر ستر رهبر ته ډیر ورته والی لري. هغه دا چې دوی دواړه یو ډول ویښته جوړې وي، د مخ کاسه خوی او رفتار یې ډیر همغه ته ورته دی. ځینې لا دا هم وایي چې نوموړي له خپل بابا سره د شباهت په خاطر پلاستیکي جراحي هم کړې خو د نوموړي کورنۍ دا خبرې بې ځایه بولي.
د ځینو راپورونو له مخې د کیم ترور او د هغې میړه ته یې د کیم د پلار کیم جونګ ایل لخوا دنده سپارل شوې وه چې کوچني رهبر سره په چارو کې مرسته وکړي او داسې هم ویل کیږي چې په واک کې اصلي رول د هغوی دواړو وه، خو هغه وروسته خپله ترور او د هغې میړه ته د هغو پوځي جنرالانو د تعقیب دنده وسپارله چې د ورباندې باور نه درلود. هغوی یې بې کچې مرسته وکړه او تر ډیره یې د نوموړي ترڅنګ په پوره صداقت کار وکړ، خو کیم یې هیڅ ښه په پام کې ونه نیول او په 2013 کال کې یې هغه له ټولې کورنۍ سره په دې بهانه اعدام کړل چې ګویا د نظامي کودتا هڅه یې کوله. په بریتانیا کې د شمالي کوریا سفیر بیا دا خبرې رد کړي چې ګنې د کیم ترور دی له ټولې کورنۍ سره اعدام شوی وي، خو دا یې ومنله چې جانګ سونګ ټایګ له محاکمې وروسته د ټوپک په وسیله ووژل شوه. په شمالي کوریا کې ژوند کول د هر چا د وس کار نه دی او دا چې خلک ولې د دې هیواد د ښکلي هوا او طبیعي منظرو له لیدونه بې برخې دي، لامل دا دی چې دا هیواد عجیب او غریب قانون او قواعد لري. شمالي کوریا نه یوازې پر بهرنیانو تر حد ډیر څار کوي بلکې په خپلو وګړو هم د ژوند دایره دومره تنګه کړې چې خلک ترې تر پوزې راغلي دي. دلته په شمالي کوریا کې په ځینو قوانینو او قواعدو خبرې کوو. په شمالي کوریا کې یوازینی څوک چې د فکر کولو حق لري د حکومت مشر دی چې لوی قومندان یې بولي. کله چې لوی قومندان د کومې مسلې په اړه نظر ورکوي هیڅوک حق نه لري چې پر وړاندې یې څه ووایي. یو وخت د شمالي کوریا د حکومت مشر کومې کارکوونکي ته چې کورتۍ او لمن یې اغوستې وویلي وه د شمالي کوریا په سنتي لباس کې ډېره ښکلې ښکاري. په همغه شپه د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې ټولې ښځینه کارکوونکي باید د کار پر مهال د شمالي کوریا دودیزې جامې واغوندي څو نړۍ لا ډېره ښکلې شي. شمالي کوریا خورا سمسور طبیعت لري، د یوې سیمې هوا یې له بلې هغې سره ډېر توپیر لري، خو د شمالي کوریا بدمرغه خلک له یوې سیمې بلې ته د تلو اجازه نه لري، یا په بل عبارت ټول خلک په خپلو کلو کې زندانیان دي. که څوک غواړي چې له یوه ښاره بل ته او یا له یوه کلي بل ته سفر وکړي باید له حکومته اجازه واخلي. په شمالي کوریا کې څوک په مینه د واده کولو حق نه لري مګر په دې شرط چې د هغه هیواد د استخباراتو او امنیت له وزارته اجازه واخلي. په دې معنی چې که یو څوک پر چا زړه بایلي او غواړي واده ورسره وکړي باید د شمالي کوریا د استخباراتو او امنیت وزارت ته د خپلې مینې د ټولو جزئیاتو دا چې ولې مینان شوي له یو بل سره څومره مینه لري او نورو مسایلو په اړه یو اوږد راپور وړاندې کړي او صبر وکړي چې وزارت یې مرکې ته ور وغواړي. په دغه موده کې د شمالي کوریا استخبارات د هلکه او نجلۍ وپوښته او پیړۍ پلټي او که د پلټنو پر مهال له ډېرې کوچنۍ شکمنې مسلې سره مخ شي د واده اجازه نه ورکوي. د شمالي کوریا خلک تل له قحطۍ سره مخ وي چې له امله یې هر کال څو زره کسان مري. د دغو خلکو بله بدمرغي دا ده چې حکومت یې د بهرنیو هیوادونو غذایي مرستې نه مني، ځکه فکر کوي چې مرسته شوي خواړه به یې د خلکو پر فکرونو ناوړه اغیز وکړي او په دې توګه به د شمالي کوریا پر کمونیستي رژیم د کلتوري یرغل زمینه برابره شي. د شمالي کوریا وګړي قطعا بهر ته د تلو اجازه نه لري او هغه کسان چې د بهرنیو هیوادونو لیدو ته لیوالتیا ولري د ضد انقلاب او دښمن په سترګه ورته کتل کیږي او سزا ورکول کیږي. د شمالي کوریا بهرنیو هیوادونو ته د ټلیفون یوه اړیکه هم سړی د مرګ له ګواښ سره مخامخ کولی شي. تر ټولو جالبه خو دا چې په شمالي کوریا کې ان د خلکو د خوبونو لیدل هم کنټرولېږي. په دغه هیواد کې ټول زده کوونکي مجبور دي چې خپل او د والدینو لیدلي خوبونه یې په ټولګي کې د استخباراتو او امنیت وزارت استازي ته ووایي. د کمرو او داسې موبایلونو درلودل چې کمرې ولري د جاسوسۍ هڅه بلل کیږي او مالکانو ته یې د مرګ سزا ورکول کیږي. له هغو کمونیستانو چې د شمالي کوریا د ځانګړو میلمنو په توګه دغه هیواد ته ورځي موبایلونه او کمرې اخیستل کیږي او د تلو پر مهال بیرته ورته سپارل کیږي. بهرني میلمانه قطعا نشي کولی چې د شمالي کوریا له وګړو سره خبرې وکړي. دغه میلمانه که په بازار کې د یو جنس بیه هم پوښتي باید له خپل هغه کس یې وپوښتي چې د استخباراتو او امنیت وزارت له لوري د ده د څارنې لپاره موظف شوی. څارونکی به له دوکانداره د نرخونو پوښتنه کوي او بیا به یې میلمه ته وایي. د شمالي کوریا خلک د نړۍ له حالاتو په هیڅ نه دي خبر. په دغه هیواد کې ان د بهرنیو فلمونو کتل هم منع دي. دوی نه پوهیږي چې له شمالي کوریا بهر څه روان دي. څو کاله وړاندې د پیونګیانګ پوهنتون خپلو محصلینو ته د اوليفر ټویسټ فلم وروښود چې د 200 کلونو مخکې کیسه کوي. د پوهنتون چارواکو د فلم تر ختمېدو وروسته محصلینو ته وویل دا لندن دی، دا د لندن سړکونه دي، اوس مو ولیدل، تاسو قضاوت وکړئ چې اروپایان پرمختللي دي که موږ. د شمالي کوریا چارواکي په دې باور دي چې د بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي فلمونو کتل د دوی پر هیواد کلتوري یرغل ته لاره هواروي. دغه هیواد د چین، روسیې، کیوبا، لیبیا، سوریې او وینزویلا پرته نور ټول هیوادونه د ځان دښمنان بولي.
په شمالي کوریا کې زده کړې وړیا دي خو درسي کتابونه یې ټول د رهبرانو په ستاینو ډک دي. هلته روغتیایي چوپړتیاوې هم وړیا دي خو په روغتونونو کې درمل نه موندل کیږي او خلک یوازې د مړینې او دې لپاره ورځي چې له سختیو خلاص شي. په شمالي کوریا کې څوک شخصي موټر نشي چلولی او نږدې 80% اوسیدونکي د تګ راتګ لپاره له بایسکلونو استفاده کوي. د دغه هیواد ټول وګړي چې له کوره راوځي باید رسمي جامې واغوندي. له دې سربیره باید په خپلو جامو ځانګړي نښانونه هم ولګوي چې د استخباراتو مامورین یې وپیژني او پوه شي چې څوک چیرته روان دی. په شمالي کوریا کې 2 ډوله پیسې چلیږي. یو ډول هغه چې د یاد هیواد اتباع په سوداګریزو معاملو کې کاروي او بل هغه پیسې چې بهرني میلمانه د توکو د رانیولو لپاره کاروي. د شمالي کوریا استخباراتي ادارې وایي د دې سیستم په پلي کولو سره په اسانۍ سره پوهیدای شي چې چا له دښمنانو یا سیلانیانو پیسې اخیستي او یا یې ورسره سوداګریزه معامله کړې ده. د شمالي کوریا ټول خلک د هرې ورځې په پیل کې د هغه هیواد د مړو شوو رهبرانو مجسمو ته تعظیم کوي. د 10 دقیقو لپاره د امریکا پر ضد د خپلو ادارو د مشرانو ویناوې اوري. د 5 دقیقو لپاره د مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي او وروسته خپلو کارونو ته ستنیږي. شمالي کوریا کې دغه پروګرام له تیرو 500 کلونو راهیسې هره ورځ پلی کیږي. د شمالي کوریا هغه ورزشکاران چې په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي تر سفر مخکې ورته یو میاشتني عقیدتي ټولګي دایریږي. سیاسي زده کړې ورکول کیږي او کورنۍ د حکومت له لوري برمته کیږي څو بیرته هیواد ته راوګرځي. له دې ټولو ناخوالو سره سره د شمالي کوریا اوسیدونکي فکر کوي چې د نړۍ تر ټولو نیکمرغه وګړي دي. هغوی فکر کوي چې لمر له دې امله ګرم دی چې د دوی رهبر ورسره یو ځای شوی. د شمالي کوریا د استخباراتو او امنیت وزارت دغه هیواد پر یوازینۍ ویبپاڼه لیکلي په نوو څېړنو کې په ډاګه شوي چې لوی رهبر کیم ایل سونګ له وړاندې د لمر یوه برخه وه خو کله چې ومړ په ښکاره له لمر سره یو ځای شو چې له کبله یې د تودوخې درجه په ناببره توګه لوړه شوه. په شمالي کوریا کې مو د ژوند او د هغو قواعدو او قوانینو په اړه واوریدل چې تقریبا 50 کاله کېږي چې د شمالي کوریا وګړي ورسره مخامخ دي. اوس دې ته راځو چې کیم جونګ اون له ټولې نړۍ په تیره بیا امریکا سره څه ډول مخ ته تللی، څنګه سیاست یې چلولی او څه ډول بریالی دی. په دې وروستیو کې د دې ځوان رهبر لپاره وضعیت یو څه سخت شوی دی. هغه له 2014 کال وروسته له غربي هیوادونو او جنوبي کوریا سره اړیکې د ترنګلتیا وروستي حد ته رسولي دي او دا هم له دې کبله چې په باور یې له څو محدودو هیوادونو پرته ټوله نړۍ یې دښمنه ده. کیم اوس له هیڅ ځواک نه ویریږي ځکه پلار یې ورته د جنوبي کوریا او امریکا په اړه ویلي و چې دا دواړه هیوادونه یوازې ګواښ ښه کولی شي اما د عمل په ډګر کې هیڅ هم نه. کیم له جنوبي کوریا او امریکا سره په دې خاطر هم د دښمنۍ سیاست چلوي چې غواړي په دې توګه د خپل حکومت پښې ټینګې کړي او پر ځان د خپلو هیوادوالو باور لا ډیر او ځان اتل وښیي. له ټولو فشارونو سره سره کیم خپلو اټومي ازموینو نه مخ نه ګرځوي او د هرې ورځې له جنګي ګواښ سره سره د ځان بساینې پر لور غټ غټ ګامونه پورته کوي. شمالي کوریا په 2012 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل سپوږمکۍ د یاد هیواد اسمان ته ولېږله او د کیم له واک ته رسیدو وروسته یې اټومي ازموینې خورا په شدت مخ پر وړاندې روانې دي. په 2015 کال کې د یو امریکایي جنرال تر خبرداري وروسته چې ویلي و شمالي کوریا به په 2020 میلادي کال کې داسې اټومي توغندۍ جوړ کړي چې د امریکا غربي سیمې به په نښه کړي. دې خبرې د امریکا غوسه راوپاروله. لږ وروسته په 2014 کال کې کله چې شمالي کوریا یوه جنجالي ازموینه وکړه ورباندې نړیوالې ټولنې هم توند غبرګونونه وښودل ځکه شمالي کوریا په خپله خوله اقرار وکړ چې دوی دا ځل یو هایدروجني سرګلولې درلودونکی توغندۍ په بریالۍ توګه ازمویلی دی. د نړۍ په کچه د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ولسمشرانو او رهبرانو له توندو نیوکو او غبرګونونو سره مخ شو او له ملګرو ملتونو او ټولې نړۍ نه یې د دې هیواد پر وړاندې د بندیزونو غوښتنه وکړه. کیم جونګ اون غوږونه کاڼه کړل او ټولې نړۍ ته یې داسې وښوده چې نه یې څه اورېدلي او نه هم چا څه ویلي دي. د 2014 کال په لومړیو کې کیم جونګ اون د یوې بلې اټومي ازموینې ننداره هم وکړه او په هغه وخت کې کارپوهانو وویل چې شمالي کوریا به تر 2020 کال پورې داسې توغندۍ ولري چې په ډېرې اسانۍ به متحده ایالات په نښه کړي خو
تیر 2019 کال شمالي کوریا په دې وتوانېده چې داسې توغندۍ جوړ کړي چې امریکا ته ورسیږي. د شمالي کوریا چارواکو د 2019 کال په وروستیو کې وویل چې داسې توغندۍ جوړ کړي چې کولی شي د امریکا هره برخه په نښه کړي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ تر واک لاندې د دې دواړو هیوادونو اړیکې تر حد ډېرې ترنګلې شوي دي. دا ځکه چې ټرمپ واک ته له رسېدو سره سم په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال شمالي کوریا د امریکا لپاره لوی ګواښ وبلل او د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر ادارې یې له دې کبله توندې نیوکې وکړې چې ولې د شمالي کوریا پر وړاندې چوپتیا غوره کړې وه. ټرمپ وویل چې نور د دې هیواد پر وړاندې چوپه خوله پاتې کېدل د ځان وژنې په معنا دي. د کیم او ټرمپ ترمنځ لفظي شخړو رسنیو ته نوي سوژې په لاس ورکړې. د ټرمپ منتقدینو ته یې نوي موضوعات ورکړل، هغوی هم ورباندې تر ډیره د تلویزیوني چینلونو ګردي میزونه تاوده وساتل. ټرمپ د دې هیواد پر وړاندې له هیڅ ډول ګواښ نه هم مخ ونه ګرځول. هغه تل په ټولو ویناوو کې ویلي امریکا ورته لومړیتوب لري او هغه څوک چې د امریکا ګټې ګواکي له اور سره به مخ شي. کیم بیا په خپله یوه تلویزیوني وینا کې ویل د امریکا ولسمشر ټرمپ لیونی سپی دی او هر هغه چاته خوله اچوي چې ترې ویره لري. د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته ټرمپ ویل د شمالي کوریا ولسمشر ښه نه کوي چې د ده په اړه داسې سپکې سپورې وایي، په داسې حال کې چې ده نه دي ویلي چې دی لنډی او پلن دی. امریکا په دې وخت کې د شمالي کوریا له ګاونډي هیواد جنوبي کوریا سره نظامی تمرینونه پیل کړل او د شمالي کوریا سرحدي سیمو کې خپلو پوځي تمرینونو ته دوام ورکړ. کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ګډوډ شخص وبلل. د امریکا ولسمشر لیونی دی، هغه رواني دی او لیونی سپی دی. زه پوهیږم هغه له شمالي کوریا ویره لري ځکه هر سپی چې له چا ویره احساس نه کړي خوله نه وراچوي. خو دا هم باید په یاد ولري چې ټرمپ به د شمالي کوریا د بشپړ له منځه وړلو په اړه د خپلو ګواښونو لویه بیه ورکړي. دا نو هغه وخت و چې د امریکا د پوځ مشر وویل امریکا په جنوبي کوریا کې د نظام د بدلولو په هڅه کې ده. د شمالي کوریا ولسمشر تر اټومي ځواک ډیر ګواښونکی دی. هغه ته باید اجازه ورنکړل شي چې له دې اټومي ځواک کار واخلي او نړۍ له ګواښونو سره مخ کړي. په هغه غونډه کې چې 15 جمع یو هیوادونو پر 3 هیوادونو روسیې، شمالي کوریا او ایران بندیزونه وضع کول، د امریکا د استخباراتو یا CIA مشر مایک پامپیو وویل واشنگټن باید له شمالي کوریا سره نظامی اقداماتو ته چمتو اوسي. باید ووایم چې د شمالي کوریا پر وړاندې د پوځي ځواک کارول او له اټومي ځواکمنتیا د دې هیواد راګرځول ډیره لرې خبره ده. د هغه دې څرګندونو د شمالي کوریا غوسه وپاروله او شمالي کوریا د دفاع وزیر یې د خبرو په ځواب کې وویل امریکا غواړي د شمالي کوریا نظام ته ګواښونه رامنځته کړي. ډیره خندونکې او له امکانه لرې خبره ده، خو که امریکا یوازې دا فکر ته هم دوام ورکړي، پیونګیانګ چمتو دی چې له اټومي ځواکه په استفادې دا هیواد د ځمکې له مخه ورکړي. خو ټرمپ بیا کانګرس ته په وینا کې وایي دا راکټي سړی دی، یو څوک وپوهوي چې نور وخت پای ته رسېدلی دی او که خپل اټومي ازموینو ته د پای ټکی کېنږدي، پر وړاندې به یې له نظامي ځواک نه کار واخیستل شي. شمالي کوریا بیا د دې خبرو په ځواب کې ویل دا خبرې هوا ته ورته یو څه دي او هغه څه چې امریکا وایي کولی نه شي ځکه په وس کې نه دي. شمالي کوریا وروسته له هغه چې د نړۍ له توندو غبرګونونو سره مخ شوه، روسیې لاسنیوي ته راودنګل او ولادیمیر پوتین څو ځلې د نظر د دغو تفاوتونو په اړه وغږید. د پوځي احساساتي خبرو پر ضد یې خبرداری ورکړ. که پر شمالي کوریا نور بندیزونه هم ولګول شي، هغوی به واښه وخوري، خو د خپلو وسلو له پروګرامه به لاس وانخلي. پوتین وویل چې شمالي کوریا نه ده هیره کړې چې په 2003 کال کې څرنګه د امریکا متحده ایالاتونو د صدام حسین د وسلو د پروګرام په پلمه پر عراق برید وکړ، نو ځکه شمالي کوریا د خپلې ځاني دفاع د ضمانت په خاطر اټومي وسلې جوړوي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د نوي کال د لمانځلو پر مهال ویلي و چې اټومي پروګرام یې بشپړ شوی او د اټوم بم توکمه یې هر وخت په میز ورته پرته وي. همداراز ویلي و چې اوس دوی کولی شي د امریکا هر ځای په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یې په ځواب کې وویل چې زموږ د اټوم بم توکمه د شمالي کوریا د اټوم له توکمې څخه ډیره غټه ده.
په دې وروستیو کې امریکا پر دې هیواد له سختو اقتصادي بندیزونو وروسته په دې بریالی شو چې د چین په منځګړیتوب شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د خبرو میز ته کینوي، خو لا هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه والي په اړه څه نشي ویل کیدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل واشنګټن له کوم وار مخکې شرط پرته له شمالي کوریا سره خبرو ته تیاره ده. دا د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د دریځ د بدلیدا په معنا دی، ځکه چې امریکا مخکې ویل چې شمالي کوریا باید له خبرو وړاندې د اټومي وسلو تعقیبول او د اټومي وسلو پروګرام بند کړي. دغه راز د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې دی به خپل هیواد د نړۍ تر ټولو پیاوړی اټومي قدرت جوړ کړي. نننۍ خپرونه مو هم دومره وه، تر بیا مو په یو بخونکي څښتن سپارم. آباد اوسئ.